اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نن غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز 10 بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم دغه څخه نن درس دی اووم درس نوټپېډ پروګرام نوټپېډ پروګرام نه مخته چې کوم دا بعض طریقات هم لیکل دي که نه دا سره ښیي Definition of Notepad program. Notepad program is the primary program of Windows which is used for plain text and editing. نوټپېډ پروګرام هغه پروګرام دی چې کوم په ساده لیکنو کې تغییر تبدیل راولي څه رقم ته لکه دا یو ساده پروګرام دی کوم لیکل دي رنګ نه ورکوي چې فونټونه بدلوي لکه څه رقم دی دا مایکروسافټ افیس کې دا وډ پروګرام دی دومره فونټونه نه لري چې دغه نظر فونټونه بدل کړي او دا ساده پروګرام دی ساده لیکنې پکې شي بل طریق یې دی که نه نوټپېډ پروګرام نوټپېډ پروګرام د وینډوز له هغه پروګرام څخه عبارت دی کوم چې په ساده لیکنو کې تغییر یعنې بدلون راوستلو لپاره استعمال کېږي ساده لیکنې پکې شي ډیزایندار نه پکې شي خو د نوټپېډ پروګرام د خلاصېدو طریقې دي په څو طریقو خلاصېږي لکه طریقې غوښتې دي خو دا د کې په څلورو طریقو باندې چې مهمې طریقې ډېرې استعمالي که څلور طریقې دي اول طریقه دو Start menu Windows accessories Notepad دویمه طریقه search box type Notepad په سرچ باکس کې به چې ته ولیکئ نوټپېډ ته ولیکئ نوټپېډ دریمه طریقه یې ده رن پروګرام په رن کې به ته ولیکئ نوټپېډ څلورمه طریقه شارټکټ کی په دغه طریقه عملي کړي स्टार्ट बटन बया स्टार्ट मेनू के विंडोज एक्सेसरी तक विंडोज एक्सेसरी ने बाद बया दغه बटन में क्लिक کنده اچھا وداس کې نوټپېډ پر کوم دازه کې دا نوټپېډ پروګرام اوس دا بندوم اوس دویمه طریقه یې ده سرچ باکس دغه دی خو مخته درسو کې مې ډېره وینډوز کې راځي که نه دی چې سرچ باکس دا کې نوټپېډ طریقه خلی دې دوه یو ټکه توړې کې بیا نوټپېډ څنګه وخلاصوي دا دوه طریقې هو دریمه طریقه رن ته سٹارټ بټن رائټ کلیک دا طریقه وتلی شي دا د کار څخه بټ هغه په دې شارټکټ په طریقه وتلی شي څه رقم ده وینډوز بټن بیا به آر پریس کړئ دا کې په سکرین کیبورډ کې ښیم او اس کې او دا ځکه وینئ دا هغه وینډوز بټن دی په دا په کلیک وکړئ آر پریس کړئ ته به ډایرکټ خلاص کړي دا یې شارټکټ دی دا ځکه په توګه کې نوټپېډ بیا به اوکې دا درې طریقې څلورمه طریقه شارټکټ کې به دا چل وکړئ روبه شي رائټ کلیک بعد بیا ورشئ وینډوز اکسیسري بیا به هغه وینډوز اکسیسري بیا به د هغه چیک باندې کلیک وکړئ روبه شي نوټپېډ پروګرام ده په نوټپېډ پروګرام بیا رائټ کلیک وکړئ په رائټ کلیک کې بیا ورشئ مور مور نه بعد بیا ورشئ اوپن فایل لوکیشن فایل لوکیشن ته هغه نوټپېډ انتخاب وکړئ کوم پروګرام ته خلاصوي ډایرکټ به دغه انتخابي په دغه نوټپېډ باندې بیا رائټ کلیک کړم رائټ کلیک بعد منو خلاصېږي یعنې بعد بیا شم پراپرټي ده پراپرټیز کې پراپرټیز خلاصوم
پراپرټیز کې بیا سم دا ځکه کې آپشن ډېر در کړی یا مهم آپشن دي کنه دا ځکه کې په توګه کې د شارټ کټ کیز مداخله دي کې وو متولی کې دا کې کته چې تا کنټرول بٹن پریس کې یا تو دا کې ډایرکټ الټ پوسټ کې پریس کې کچې دا ته الټ بٹن پریس کې بیا کنټرول دا خو چې کیمه دې پریس کړو یو په پریس کې بیا غنبر شارټ کټ یو حروف پر گجار حروف د کوم مثال مو یک حروف ورو حروف پر کوي بعض کمپیوټر کې شارټ کټ ته روي आज ور کا دا بنو خلی دا په کمپیوټر کې په واسط شارټ کټ سره یو واسط شارټ کټ جوړی کنه په یو حروف سره د شارټ کټ نه جوړیږي کمپیوټر نه پیژني هغه واسط شارټ کټ کې حروف ته ورو پاس پیژني کله د کمپیوټر کې په هر پروګرام کې شارټ کټ کې موجود و هغه حروف به نه خلی و چې کله ته ودان په کوم څه ورته اپلای نو کافي ته هغه د کمپیوټر کې مدیریت اډمنسټریټر اته اجازه درکړي چې دا شارټ کټ وای خو چې کله کې اوس خو دغه پروګرام نو وځم زه کنټرول الټ او ا پریس کوم دا درې طریقې خو څور طریقې ډېرې دي مې شول نه ډېرې طریقې دي کنه ا ډېرې سمې د دې طریقې دا طریقې ول بیا ته فایل ده هغه نه بعد وځي ترتیب ځکه مې اصل ته مخ تکړه ترتیب مې ورته کنه چوال به د خلاصې طریقې او یې نه بعد بیا د نوټپېډ انټرفیس په یې نه بعد به د بندولو طریقې وای دا یو ترتیب ورور چې ځکه نه بعد په نوټپېډ پروګرام کې لاندې پروګرامونه یا آپشن شامل دي اول ټایټل بار دویم منو بار دریم باډي ټیکسټ ایریا څلورم کیپشن یا کنټرول پنځم سټیټس بار شپږم سکرول بار یا ورټیکل ان هوريزونټل او دا عملی په نوټپېډ کې کسي زم سره داس کې ران اف د نوټپېډ دغه لپاره داسې دې نه تر دغه پورې دا لوګو سره دی اته چې ټایټل بار دې څنګه دا درې بټن چې ویني دا کیپشن یا کنټرول لري بیا دا ترتیب در کوم خو یغه نه بعد دې ځکه نه تر دغه پورې چې څومره اوس کې منوګونه په ځاتلې درې په سایز په ځاتلې کنه اته چې منو بار دا کوته چې کله کلیک وکړې دا زون د منو خلاص شي ډېر زون د منو فارمټ زون ته ویو هیلپ دا زون ته منو خلاص شي هغه نه ورسته دې نه تر دې د پر صحیته باډي ټیکسټ یې کنه په داګه باډي ټیکسټ داګه لیکل شي کنه اسه حاجه کې مې اسه حاجه لیکل شي دا باډي ټیکسټ ایریا یې هغه نه ورسته دې کنه وینډوز پروګرام کې ما دا هغه ته ورکنه چې سټیټس بار یې کنه کله چې دا غشن ټول ته لري کې دا آپشن کنه دې خل لاین ته فټې ته صحیح سټیټس بار یې یو دا کې هغه دې ته لاین ون دا نمونه لین دي کنه قلم دا شي کنه کله چې دا کې ته کلم یې ته کله والا کې تر کې شي روونه کنه ادا خو ورګونه دي کله کلمې دي کنه دغه ته لاین یې ته کلم یې ته کله څه لیکل وکي هغه مخابط لکه مثال لیکل کم مثال کدا څو کلم کو شول او کلم کو شول کاجو لاین یو دوایم لاین داس کې لاین دوړه یو دوا نو زه کوي دا ځکه کې دا د سلف ست نشان جوړ کړی دا معنا کې هر وخت به ټیپال یعنی پسلی ډول صرف کمپیوټر کې هر صفحه په سلف ست زوم وي یعنی په دا سکرین کې وروغلی وي دا څنګه کومای چې تواټي خدا به مختلف وي کنه کله دا ځکه کې چې دوه درګي دا په ترتیب په سیف سره ونی خو دا ویو کې د وسکشته زوم کې ویني هغه نه بعد دې ځکه کې دا اته یې سکرو هوریزونټل ورټیکل سکرول ته عمودي سکرول خو
دغه بټن څخه دی. دا درې بټن دي کیپشن یا کنټرول دی. خب এটা মিনিমাইজ এটা ম্যাক্সিমাইজ রিস্টোর এটা ক্লোز. اوس مینیمایز دا معنی چې صفحه د سترګو نه فنا کوي. صفحه خلوص ده باندې دو یعنی په دې خبره کوم خو د می د سترګو نه فنا شوه. کله چې ته بیرته صفحه خلوص وي دا اوس مینیمایز دا مکسیمایز شوه. دا ځکه لیکي کله مینیمایز کله دا موږ کلیک وکړو اوس ریسټور ځکه کله دا ریسټور ډاون کلیک کړه دا صفحه سره دا په وینډوز کې په کې خلاص شي کنه خو دا صفحه وړا دي هم مودي هم کی و دا صفحه وړا شول کنه و دا ځکه کې متا مکسیمایز بٹن اوس کلوز کی اوس غوړي دا صفحه چې دو اوس مکسیمایز کې دا ټو سکرین ګرځي دا بٹن مکسیمایز کوي کلوز باندې بندول دا په صفحه باندې خو دا پسې د بندولو طریقې چې نوټپېډ پروګرام سره کار باندې دي څه طریقې باندې لکه طریقې ډېرې دي. څنګه والا طریقه دو ټایټل بٹن لیفټ کلیک کلوز. دویمه طریقه دو فایل مینو ایگزیټ. دریمه Alt plus F4 سلورمه X. د Alt F4 یو نوټپېډ ته پرانا هر پروګرام چې په صفحه باندې خلوص وو Alt F4 باندې هر پروګرام خلوص وو دای باندې کا نوټپېډ باندې مثلا کا ورډ باندې کا فینټیکي پروګرام خلوص وو کا افس پروګرام کې خلوص دی باندې دې پر خو دا عملی کوو کې دا باندې اوس درته بیا نوټپېډ پروګرام ته نوټپېډ بندول طریقې کنه اواله طریقه دا خېلو دا بټن ویني دا کوم ایته لوګو یې کنه هر پروګرام چې څه دا یو لوګو سرګندګي نوټپېډ پروګرام لوګو دا غدا کنه دا کې یو ورپېډ پروګرام لوګو چې کدا کې پینټ پروګرام لوګو هر پروګرام ته تاسو وي یو لوګو لري نو لوګو دې په ته رائټ کلیک وکړئ کلوز. اواله طریقه بیا پروګرام ته سم. دویمه طریقه دو فایل مینو مطلب کلیک وکړئ فایل مینو کې ورته ایگزیټ د مکمل دا ډاکومنټ بندوي خو ایگزیټ. دیمه طریقه Alt वो कीबोर्ड की दिखाया हूँ वो इसके दादे स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्टकट है खो Alt या वो दा F4 खना खे वाल वो Alt मख्त चवके F1 बटन वो स्क्रीन कीबोर्ड के दागा बटन वो के पर स्क्रीन ने दागा कंप्यूटर की कोर की अगर या का बटन में भी करना हाँ उस बच्चे के F1 बटन एक ना बाद Alt प्रेस के Alt नंबर सब F4 نو صفحه بندوي خو چې کله صفحه کې ویلوړي اوس دا طریقه F1 بٹن وای Alt F4 باندې کړئ په صفحه کې ویلوړي دا د سکرین کیبورډ د وظیفه سلورم یو اس نوټپېډ سلورم باندې دا نه چې کله دا X بٹن خپل کلوز بٹن کلیک کوئ په باندې باندې